له غړي خو دا ځای راچولی و چې د هغه ځای به یې او سخت نجونې دي ښه په خیر یې چاکلیټ خورئ بده یې راسره دي یې خورئ ته دلته چې کوې له غړی تا خو تا څه فکر کوي چې دی یو روزانه والا دی زه نړیوال ډون یم ښه ته ډول یې ډوله څنګه یې په خیر په فامیلۍ کې مې درې مړې کړي چې دا توپنچه مې د هغه ځایه سره وړی هلې وی له غړی دا نجونې مې راڅښتولې چې ته پر ما د چیش فکر کوې خر له غړه د ماباسو څخه مې راوتښتولې اوس به زه د جینو په کالو کې تا ته یو پلان در وښیم ښه پلان په کالو کې دا پلان ډېر مشهوره دی دا نقشه د ډوبۍ د ولسمشر د زوی د کور دی له غړی دا څه کوې دا وار موږ د ډوبۍ د ولسمشر زوی راتښتوو سخته خوند یې وکړي موږ به اول د ډوبۍ د ولسمشر زوی له دغه اتاقه څخه دغه اتاق ته راوړو بیا یې د باندې راوباسو دا نجونې به زموږ سره مرسته وکړي چې څنګه یې راوباسو وره له غړی ته خو څه په جوړومه ورمنم چې د رزیل زور ولم چې سم شو من وژنه څنګه پکه چیش کې دلته زه دلته راغلی یم د ده سره کار کوم زه دلته کار کوم دی رزیل باته د دوبۍ د ولسمشر د پلان په اړه خبرې کوي صاحب روزانه دا کار دغه نه شي کولی کولی شم ولې زه له څه کولی له غړی زه به تا ته یو خبره وکړم دا خر له غړی دی مازې به خطا به سو بالا به شي ته دی خطا باز یې زه به درته ووایم ډول خطا باز یې زه به تاسې دواړه ورولم چې شي یاد یې خطا باز چې مسخرې کوم د ډوبۍ د ولسمشر زوی راڅښتول دومره خبره نه ده ګوره په دې پلان کې به تم کوم سابه ده پول کوم وخت سره کوم دا لغړی وکړي دا لغړی خو هېڅ کولی نو خطا ایستلو ما یو ځای و بل کار هم کولی شم چیش کولی شې د دوبۍ د ولسمشر ګوره په دې کې یو دانه چاکلیټ زه تا ته مه درکوم زه ولاړم له غړی تا دوی ته څه وویل چې دوی راڅه ولاړې پکه ورته رسوا کولی مې ته ولې درواغ وایه تا ته وایم تا زه رسوا کړله به له غړی هسې تا وویل چې به هغه قصې دي وکې نه مې د ډیلیټ کړې فیسبوک ته مې ورکول څه ته وایه څه کور چې وه دا چې تا ډیلیټ کړله د بور شي چې فیسبوک ته مې ورپورته کړله تا ولې دې داسې وکړله تا ولې زما سره داسې په دې خاطر چې ګرده خلک یې وویني ته به شروع